بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو دوستانو، یو ځل بیا د انګلیسي زده کړې پروګرام ته درته هرکلی وایم. په دې هیله امید چې راته روغه جوړ به وئ او تېر شوي درسونه به مو په غور سره زده کړي وي او فایده به مو ورڅخه اخیستې وي. خوږو دوستانو، نن راځو د هو په اړه خبرې کوو چې هو څه شی دی او د څه لپاره استعمالیږي. هو چې دی خوږو دوستانو، دا یو WH کوېسچن دی، کوم چې د یو شخص په اړه موږ په دې باندې پوښتنه کوو چې هغه څوک دی، یا هغه یو سړی څوک دی، یا دوی یوه ښځه څوک ده، یا ته څوک یې. دا ډول پوښتنه موږ او تاسو په هو سره کولی شو. دوستانو، دا WH کوېسچن دی. تاسو وګورئ په سر کې WH راغلی دی. دا یو ډېر غټ بحث دی په انګلیسي ژبه کې چې هغه لغتونه چې په سر کې WH راغلي هغې ته WH کوېسچن دوی وایي. خوږو دوستانو، نو خوږو دوستانو، هر وخت موږ او تاسو په هو باندې پوښتنه کوو، لکه د وټ په ډول. موږ چې وټ کې څه ډول درس ویلی وو، نو هو به موږ او تاسو د جملې سر ته بیځو. لومړی به موږ او تاسو هو لیکو او بیا به له هغې وروسته جمله پوره کوو، لکه ما درته انشاءالله دلته په مثالونو کې ښودلي دي په اسانۍ سره. دوستانو، راځو لومړني مثال ته. تاسو وګورئ، دلته ما ستاسو لپاره لیکلی دي who are you. who are you معنا ته څوک یې. who are you څه معنا؟ ته څوک یې. دوستانو، تاسو وګورئ په هو سره د څه شي پوښتنه وشوه؟ د یو شخص د معرفیت په اړه پوښتنه وشوه چې ته څوک یې. دلته تاسو د طریقه له کومې زده کړئ خوږو ملګرو چې کوم وخت کې تاسو هو یا هر WH کوېسچن استعمالوئ، نو تاسو به دغه WH کوېسچن سر ته وړئ، د جملې سر ته. لکه دلته چې هو سر ته لاړ شوی دی، همدا قسم ته what, where, why ټول به تاسو د جملې سر ته وړئ او له هغې وروسته به تاسو بیا to be verb راوړئ او بیا به سبجیکټ پروناون استعمالوئ. سبجیکټ پروناون کوم چې موږ مخکې ورباندې مستقله ویډیو جوړه کړې ده، تاسو کولی شئ له هغه طرفه په ویډیو کې تاسو نور ورباندې زده کړئ. who are you ته څوک یې. who are you ته څوک یې. راځو بل مثال ته. who is he. who is he هغه څوک دی. هغه څوک دی. who is he هغه څوک دی. یعنې د بل چا په اړه چې کوم وخت موږ تاسو له چا څخه پوښتنه کوو، به یو څوک دی هلته ولاړ دی او یا روان دی، موږ تاسو نه پېژنو، نو د هغه باره کې پوښتنه څه ډول کوو؟ who is he. who is he دی څوک دی. راځو دریم مثال ته. who are them. who are them دوی څوک دي. دوی څوک دي. کوم وخت کې چې دغه نوره کسان چې دي، د نوره کسان د مخاطب او د متکلم څخه مسیوا هغه له یو څخه زیات وي، موږ تاسو ورته دم استعمالوو. هغه برابر خبره ده که هغه نارینه وي او که ښځینه وي، که په دواړه سره یو ځای هم وي، نو موږ تاسو ورته دم استعمالوو. who are them هغه طریقه تاسو یو ځل بیا وګورئ. هو سر ته لاړ شوي ده او له هغې وروسته to be verb راغلی دی او له هغې وروسته کمپلیمنټ جمله پوره شوې ده، بیا له هغې وروسته سبجیکټ پروناون راغلی دی. دغه ځای کې هم دا خبره ده، هو سر ته لاړ شوی دی، بیا to be verb راغلی دی او بیا سبجیکټ پروناون دلته راغلی دی. who are them دوی څوک دي. دوی څوک دي. راځو څلورم مثال ته. مثالونو په ډول دی، تاسو ورته وګورئ. who is she. who is she. who is she دوی یوه ښځه څوک ده. دو څوک ده، یعنې موږ یوه ښځه دلته نږدې زموږ سره ناسته ده، موږ او تاسو د هغې په اړه نه پوهېږو چې دو څوک ده، نو له یو چا څخه د هغې پوښتنه کوو. څه به وایو؟ who is she دوی یوه ښځه څوک ده. بیا سټرکچر تاسو وګورئ. هو سر ته لاړ شوی دی، د جملې سر ته، او بیا to be verb او بیا سبجیکټ پروناون. همدا قسم تاسو کولی شئ چې په سلګونه او په زرګونه جملې ورباندې جوړه کړئ له خپل ځان څخه. انشاءالله بیخي به درته اسان شوی. فقط د دغه سټرکچر څخه تاسو کار اخلئ. هو سر ته بیځئ او له هغې وروسته هو سر ته بوځئ او له هغې وروسته to be verb راواخلئ او بیا سبجیکټ پروناون استعمال کړئ. دوستانو، داس په همدغه ځای بس دی، تر څو ویډیو راڅخه اوږده نه شي. چې دوی غواړي زموږ نور ویډیوګانو ته د انګلیسي په اړه چې موږ ورته کړي دي خپل یوټیوب چینل ته، ULD ټیچر یوټیوب چینل ته، هغې ته لاسرسی ولري، نو تاسو لاړ شئ زموږ د یوټیوب چینل یعنې ULD ټیچر یوټیوب چینل د پروفایل په عکس باندې کلیک وکړئ، هغه ووهئ.
او له هغې وروسته تاسو ته زموږ د یوټیوب چینل دننۍ برخه رااړوي. هلته به تاسو لاړ شئ او په دې سر باندې به تاسو نږدې وګورئ چې پلی لیست لیکل شوی دی، پلی لیست. نو تاسو به پلی لیست ووهئ او د پلی لیست څخه به لاندې راکوز شئ او هلته موږ یو څو کورسونه پورته کړي دي چې د هغې له جملې څخه یو د انګلیش لرنینګ په نوم څه کورس دی، انګلیش لرنینګ په نوم څه کورس دی. نو تاسو به هغه کورس را خلاص کړئ. هلته تاسو کولی شئ چې زموږ زیاتې ویډیوګانې د انګلیس په باره کې موږ پورته کړي دي، هلته تاسو هغه لیدلی شئ او یو څه ورڅخه زده کولی شئ. خو دوستانو نننۍ ویډیو په همدغه ځای بس ده. بیا هم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی، په ډېرې مهربانۍ سره زموږ ULD ټیچر یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ، تر څو هر وخت موږ یو ویډیو پورته کوو تاسو ته په اسانۍ سره در رسیږي بغیر له سرچ څخه